الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبره رسیدلی و مسیلمة الکذاب د نبوت دعوا وکړه د محمد رسول الله سره ملاقات وکړي. د الله د نبی نه دا مطالبه وکړه چې سنه به ورسره زه حکمرانم، زبستا تایید او تصدیق وکړم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ولخت ښکارا کړو د دې په اندازه باندې شی که زمانه غواړي اون تعالی نه در کوم زکه ته دروغجنې او به د ثابت ابن قیس سره د غړي رغدي خبره وشوي. رسول الله یو خوب ولیدو چې دوه بنگړي د سره زما د لاسونو کې واچولې شي به الله ختم کی ایمان داخله بډې زر ختميږي. د نوري سبه اسود عنسی دعوا وکړه عبحلی نمو د نبوت چې تقریبا یو سوګه جنگیلانه پیدا کړل. د رسول الله پر ملګرو باندې تعرضات شروع کړل چې اکثر ملګری به شهیدان هم شو. بيد نعمان په نامه باندې ملګری ونیو او هغه اندام کې او قتل کی صحابي ودا. ابو مسلم خولاني ونیو هغه به ورلو غرزه رب العالمین د ور نه جګ جوړ راوېسو. دغه کرامت ثابت شو د رب العالمین قدرت. درسلور قماندانان و قیس ابن مکشن المرادی، فیروز الدیلمی، معاویه ابن قیس، دا دوی په مابین کې د اختلافات راغله. چونکی د دې شهر ابن بازان خزه د شړي ځان لبنه کا کړو آزاد البازیه دغه سره ملاقات وکړو، مشوره وکړه چې دا سړی موږ څنګه وژنو. به د شپې په اخر یې سګي شراب سکي او قتل وکړو. به دا قتل کې او دغه سره دشمنانو مابین کې وګرځو، دشمنانو ماته وخوړه. رسول الله برغینه خبر شو ویل دا رجل مبارک دی په بیت مبارک د فیروز چې د شوچت ظالم او کافر قتل کی. ابو بکر رضی الله عنه د اسامه تشکیل برابر کې چې د لړ شي بل قال قیل عمر چې برده ویل چې دا هډر صح حالات دي. کوم د اوسو مجاهدین د مدینه منورې دارالخلافه نه بار کوښنه څو د تعرضونه کې برید. عمر رضی الله عنه سره دا خبره شریکه د ابوبکر صاحب سره د څخه انتهایی غوسه شو. وی ویلې چې زړه ژوند او مودین د اسلام د ماتیږي او ابوبکر عمر و د دې حدیث دا مطلب دی چې کله وشړي لا اله الا الله ویلې وینا مال ارشه بچتي خو کچیرته تجاوز په اسلام کې به ګور ارشه ختميږي دا وای. څه خلک را د ابوبکر رضی الله عنه سره کې نسوي کوم زکات ورنکوي که زکات ورنکې نو تاسو سره موږ جنگ کوو. ساسو مړي مرداران دي، زنانم غلامان دي، کوم ازمکه مجه درنونی ولا دا بزمنګي او زمنګ د مړو بدیته مرکوي دا شهیدان دي. ډېر خبره وکړي. د دین اوري سبه هغه خلکو عمله وکړه ذات الخشب علاقه کې به د ابوبکر سره به دغه قواوی دی بل سره مخامخ شوې چې دشمن له سخت ماتي ورکړه. تر دې پورې یو سړی او مقرن وستر ګروپان زامن لرل او ټول ابوبکر له ورکړي و. ثابت ابن مقرن، عبد الله ابن مقرن، سويب ابن مقرن، نعمان ابن مقرن دشمنان الله مات کړ. به جنډي تقسیم پر خالد ابن ولید له، اکرمه ابن ابي جهل له، عمرو ابن شرحبيل له، شرحبيل ابن حسن له، خالد ابن العاص له، عرفه له، علي حزرمي له. جدا جدا علاقه ول تشکیل کړي. جدا بزن سره ول ورکت بکوي. خطبه ویلو عجيبه د دې په طرف باندې مجاهدین ور تشکیل کړو. د دین ورسره به رب العالمین دی عینه ابن حسن لا او طلحه الاسد لا توفیق د ایمان ورکې د دوی صحابت همدسي برقرار به پاتې شو. څومره دشمنان شو ټول ختم شو. قران کریم کې رب العالمین فرمایي د ابوبکر شه بوداغه د ملګرو بارک ویل قیامت پورس باندې به د مخونه پړقېږي. یو مده شورز د سپین به وجوهن سمخونه او باز مخونه به تک توري. د مخ درانه بارک مخ موږ دا ویلو او د صدقه منس کول رسول الله باندې ایمان علیه الصلاه والسلام د شپې په دورتم کې جمعتون لتلله هجرت کوله د الله نه دعاګانې وخت او په تکلیف کې او درس کول د شړی په غیدونه کې د مخ کې رڼا او زیبې پیدا کړي. سورې فتح کې دا مسله ذکر شوی چې مراد دې نه خو نه کم نه خېلې. چا د شویل د ګچر د ګناګار انسان جهنم لور شي د ټول اندامونه به سوزول کېږي، لیکن دغه د سجدي زینه مبچ پاتې چې و اندام دي. چا د قیامت پر سپینواله دی، چا د مخ نورانیت ته کم چې تورواله د تندیو مابین کې هغه به مراد لري. لکه دغه معنا امام بقیم کړي نظم الدرر کې، ابو دردا صاحب هم کړي دا، امام مجاهد هم کړي دا، ابن کثیر هم کړي دا چې هغه معنا خاصه د مقام کې ناروا او غلطه را. الله رب العزت بری دی ابو بکر شه بوداغه ملګرو بارک ویری دي چې دا به الله داخل کې په خپل رحمت کې
رحمت د ازمن د الله صفت کوم چې دغه د شان مناسب تاویل تحریف تشبیه د شینه مونږ نه کوو مونږ به د شي وایو په قران او سنت کې چې څومره نمونه د رب العالمین ثابت دي دا به مونږ ټول منو کوم چې دغه د اوچت شان سره مناسب دي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي و الکلام فی الصفات کالکلام فی الذات د الله د صفاتونو باره کې بسړې د عقیده سره لکه څنګه چې دغه د ذات باره کې عقیده سره رحمت دغه صفت ته اگر که بعض علما به دې تعویل کوي مونږ وې دا د الله صفت ته دغه د شان سره مناسب تقریبا وشبه اسباب الله رسول ذکر کړی دي چې بعض اجمالی په دینت باندې چې انسان باندې عملو کې معنا ده قران سنت کې نسل حق خبره کول منځ کول زکات ورکول خلق منزله دعوت ول خلق له زکات دعوت ورکول شرک نه کول د شرک مخالفت کول د مریض پښتنه کول رب العالمین له جړاګانی الله له سجدي کې خودل د مازیګر منځنه مخې د سلو رکعات نوافل کول بدعت باندې رد کول د صحابه او مين زړه کې ساتل د اسلام د شاعر او احترام او اکرام ساتل چې کله انسان مبارک منه په ارزه کې د قران او سنت او درس او تدریس هغه مخ وړاندې بوجي د الله په بندگانو باندې شفقت تقریبا وشبه اسباب دي او د انسانانو قران کې رب العالمین فرمایلی دی داخل به ورځ قیامت الله د عرش د سوري لاندې کینه یا د خپل سوري لاندې یا د الله د رحمت لاندې یو قسم به ورځ قیامت د عرش د سوري لاندې ناست ابو بکر او دغه ملګری چې د مرتدینو په مقابل کې اصله روشته کړي و او ډېر سخت مقاومت او مقابله به وکړه دا کوم انسان چې هغه تورمخې دي اهل علم فرمایي چې دا مرتدین دي اهل بدع بدعتین دي هغه انسانان چې هغه ګناګاران دي چې کله سړی ګناه کوي الله په دې مخ کې چې تورواله پیدا کوي به دغه د ګناه موافق د تورواله چا چې ګناه وکړه لګو چا چې متوسط وکړه متوسط او چا چې ډیر وکړه مخ به تک توري کدا په ځان باندې څومره ګوتې ولې نه وایي بدعت چې کوي چې یو شی دین نه او د دین جوړ کې عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله یو شی دین نه او داخله دین جوړ کې وي دي کوون کې دا ګمان دي نعوذ بالله من ذلک چې محمد رسول الله خاين دی خاين د دې انسان یو عمل په ورځ قیامت نه قبلې کی رسول الله فرمایي نه به توفیق د توبې او نه به نفل قبلې نه به دعوت قبلې او نه به جهاد قبلې عمل فی سنه عمل قليل في سنه خير من عمل كثير بالبدعه لګ عمل د محمد رسول الله د سنت برابر ده به بهتري په نسبت سره ډیر هغه عمل چې د محمد رسول الله طریقه نه ملالي قاری سے فرمایي دا د الله دشمن دی راسړي سفیان ثوری فرمایي چې یو شی کله دین نه یو د خلکو ته دین جوړ کې وي د دې سړي په دې عمل باندې ابلیس د زنا نم زیات خوشالي جنکار سړی به توبه وباسي ولیکن دا توبه نه وباسي اخون دروازه سے فرمایي د انسانانو په ورځ قیامت د جهنم سپیته الله جوړ کی علم بالله ته والی ځکه دوی تجاوز کړي ذلت الله به دې سرونه باندې ورته کړي قرطبی حسن بصری دا خبره نقل کړي دا او هغه انسانان و چې دا مخونه تور و چې دا مرتد و مرتد دا من شرک کړي او د رسول الله دین ناقص ګڼل او مشرک له مشرکونه ویلي رب العالمین له ناروا واسطي و ګڼلې او د قشان د الله د دین او دغه د نبی سره دښمنی شروع کړه اعراض ته شروع کړي شهر له کار ویلي يهودانو سره موالات او دوستانه شروع کړي قران کریم به عزت وکړه د رب العالمین د ربوبیت نه انکار وکړي د الله د دین نه انکار وکړي د ناقص وګڼو د دې وخت پورې خاص وګڼلو ملائکه د الله لوريانه وګڼلې قران د الله کلام نه غني د رسول الله ملګرو سره دښمنی شروع کی قیامت باندې ایمان نه لري د خلکو په وړاندې یو عمل جزان لشي به بل عمل د اسلام او د ایمان په نعمت ناشکری د مسلمان په مقابل کې اصلاح او چتاوله خو الله رب العزت فرمایي چې د ابوبکر او دغه ملګرو مخونه به تک سپینی او دغه مخالفین مخونه به تک توري چې هغه مرتدین دي اهل بدع بدعتین دي او اق انسانان دي چې ګناګاران ابوبکر چې به په خپل جنگ لازم او سنه تیار کړ مرګ مجاهدین سوار شو علي ابن ابي طالب د ابوبکر رضی الله عنه مخله ودرېدو د محمد رسول الله زمم دی او د کاکا زویم دی داغه د اوکی د مهار نه ونی ورته چې اين تصب یا خلیفہ الرسول صلی الله علیه وسلم اے د محمد رسول الله خلیفہ چرته رواني هغه دې مرتدینو سره اعلان د جهاد کوم کنه او اعلان د جنگ میکړل وینه شتلې هغه اصرار کو چې زم وېزه به تعالی هغه خبره وکم چې کوم محمد رسول الله تعالی په بدر کې وکړه هغه په دې طریقه چې کله بدر کې میدان د جنگ تیار شو یو طرف د مسلمانانو سره بندي او شو بل طرف باندې د غیر مسلمو عبدالرحمن ابن ابي بکر شداد ابو بکر شه بچو هغه میدان لرو ته وی ویل چې موږ مقابله به څوک وږي ابو بکر شه ورو ته میدان لجزو نبی صلی الله علیه وسلم ورته د تور دی بند کا تکه ورسره لاندې وتی میدان د جنگ کې شهید شونه به موږ ډیر درمن شو ځکه محمد رسول الله سره ډیر امینه و او قانون داري چې څوک د چا سره ځته منې لري دغه په فراق او دغه په جدای باندې داخلي جوړل یو خاص درد رسیږي نو کته چیرته په میدان د جنگ کې د مرتدینو سره لاندې وځي او شهید شي نو به مسلمانان په بل انسان باندې راجمع کېدل دا ډېر ګران کار دی او زموږ د زون له درد ورسیږي
ته بنسي هغه زم خو باندې کې چې اسرائیل اور باندې کې دا پاتش دینه دوه خبره معلومه شو یو دا خبره ته معلومه شو چې امیر دا په اړه معرکه او په اړه جګړه کې حاضرېدل ضروری نه دي لکه ډېر انسانان دارت کوي وې دا امیر د جبهه په خپل حاضرېږي نو پر دې ځامن په ورته تشکیل کوي ټول دل کړ اور باندې د علي سبي دي سیاست نه معلومیږي چې هر وخت کې دا حاضرې په کار نه ده محمد رسول الله مزکا هر غزوه کې نه برخه نه خصه شوا دا قانون نه سنا دویم ته عجیب خبره ده معلومه شو چې کله به یو ځای کې مسلمان بادشاہ یو هغه عادلی ادري پر د اندازه معلومه ده چې دومره کاله به د حکومت کې دغه نه بروسه به ترتیب برابر ولکه مغربیان شي برابرې بیا بنو بل سړی انتخابيږي به بروسه بل سړی انتخابيږي نه دغه سړی د مسلمانانو امیر دی او دا چې عادل دی تر څو پورې چې بده کې عادل دی بس موږ اوسو مشرین او چې کله عادل پرې خو د نیم کال تیر کړو که یو کال تیر کړو که پنځه کال تیر کړي به لړې کول پکار دي دا دوه خبرې ته معلومه شي ذل قصال اخر شکل ابو بکر شبر ورشد یذل خشبه هر چا خپل جنډا ورکړه خالد بن ولید دوی دا جنډا والا ولارشه بنو اسد بنو سفیان لا طلحه الاسدی مرتد پیدا شوی دی هغه د نبوت داوا کړی وای وښنه خالد بن العاص ویل وتلارشه شام لا عربتين تشکیل کی علی حضرمی ویل وتلارشه نجران لا اکرم رسول الله ویته بنو حنیفه یا بنو یمامه هغه خو ورشه دغه سری عمرو بن شرحبیل تشکیل کیو شرحبیل ابن حسنه دا تشکیل کې نو کړی چې خالد رضی الله رواني ګډیر انته یو خیر سړی خالد شه د جهاد کې دوه خبرې ډېرې ضروری دي خاص کر امیر د مجاهدینو کې یو بدری او بل اوکرته ایواز په اوکرته باندې کار نه کیږي ایواز په بدری باندې کار نه کیږي دا دواړه چې سړی راځم کې دغه نور سبه رب العالمین کومه کو غواړنو الله به کې نتیجې درکړي د په خپل ملګرو کې دوه ناشنا ملګری انتخاب کړ عکاشه ابن محسن ثابت ابن اقرم وی تاسو د دشمن حالات موږ معلوم کړئ چې په کوم اندازه باندې دشمن دی په کوم ترتیب باندې جګړه پکار ده او څنګه اندازې سره موږ جنگي وکله چې وکاشر الله ثابت ابن اکرم روان شنو طلحه الاسدی سره په وجه کې لاندې واته مخامخ شو دا دواړه شهیدان کړه د چې شهیدان کړه خالد شه باندې سخت وسه شو جګړه وسره شروع کړه طلحه الاسدی غورو سلامت دیم قتل کې وی وجلو نو په دې وخت کې کله چې دا طلحه الاسدی داوا وکړه د نبوت او ابن حسن ورته ویلې به مړ محمد رسول الله چې کله ژوند دی او موږ داغه منل کولې شو وسنه د وکانو د پلار خبره کوم نشو منلې ابو بکر خو د وکانو پلار دی سخت خراب خبره وکړي مالک بن نویریم ځان سره پیدا کړو سجاح التمیمی او زنانه ځان سره پیدا کړه خو چې دوه کله لاندې وته دغه جګړه ډیره سخته شو نو د طلحه الاسدی دی عینه ابن حسن لویل مال وحی کیږي د جدا جنگ شروع هغه ته د وحی غم کوي چې وحی کیږي کني کیږي مخ د پمرګ مړ کړو وی وحی څنګه کیږي وی وحی دا وشو چې هغه څه کیږي چې کوم تقدیر کی او پاتې دا چې نتیجه دار وته چې خلک مات کړو طلحه الاسدی ایمان راوړو عینه ابن حسن ایمان راوړو خلکو به پیغور او تعنی ورکولي وی ویل چې اوس موږ په صدق باندې ایمان راوړو صحابه ته دغه برقرار پاتې شو دا قواوی شکل طلحه الاسدی مات شوی مالک ابن نویره دا شو سړیو شکل محمد رسول الله وفات شونه د سخت خندا وکړه یره وکړه چې دا سړی خو مړ شو خوشالي په وکړه او دیجه کې طلحه الاسدی له جزستا مشاور ستا ملګری یو بل ملګری زنانم ځان سره پیدا کړ سجاح التمیمیه خالد ابن ولید ویل چې دا قواوی خو ماته کړي وس د مالک ابن نویره سره جګړه پکار دا موږ دا معلومات شوه دي چې هغه سره څه قواوی دی په یوځای کې دا پروت دی او دلګي شتا یو ډاله انصار ورته ویل خالد موږ جګړه نه شتلې چې کوم زمنګ ابو بکر خودلې دی مقاصه کې موږ جګړه کړې د ایس نور موږ خپل کار دي هغه وی کتا شو زما سره زو کنه چې خو دا سړی وام دا ډېر خطرناک سړی دی د محمد رسول الله په وفات باندې خوشحالي کړې د اصلي جګړه د سره پکار ده کله چې هغه روان شو یو ځای پورې چې مسلو کې انصار ویل چې دا خو موږ امیر دی چې دا شنو موږ څنګه پاتې کې غوغم پاسونه باندې وخت توري ونیسي مې زیرا برابر کړو ایس وراله جنگ شروع مالک بن نویره په ځای کې کمین نیول او سخت جګړه وشوه جګړه کې نتیجه دا شو چې ایستدا مالکی تسګیر کې وینو مجاهدینو مړ چې په واړه ولې ری وسو خالد بن ولید په ځای کې نه ورته ویل چې مالک بن نویره دا دی ویل کدا زکات ولې نه ورکړي او تر محمد رسول الله په مرګ باندې خوشاله څنګه وي د طلحه الاسدی تایید څنګه وکړي مسلمانانو په مقابل کې دا جنگ څنګه اعلان کړی دی دا خبره چې وکړه هغه مرزي شړې ود شي نه ویلې چې رسول نبی ومړ استاسو صاحب بده شي ویلي نبی صلی الله علیه وسلم یادو استاسو ملګری دی هغه به دا خبره کوي دا موضوع ګډوډه ولا ته شړې نه خبره کوي هغه بل خبره شروع کی
لکه اوس اکثر خلک یې وسو ګزان له منځونه بم کوي روجي بم نشي مړ وساسو مسلمانان د شیخ دې نه پیژنې د شکارونه وکي او تاسو مسلمانانو دا کار دی تاسو مسلمانان د شي او تاسو مسلمانان دا خالد بن ولید دای خبرو باندې دی خبرو په خالد بن ولید ډیر بد اثر وکړ توري راوي چې بر سر باندې ور عقل ته تسر ورسو چې ته مرتدي چې کله وګورځه مجاهدون لوي وړ سره راوړو نیوتی کې په یو ځای کې خدا بل تی کې بل ځای کې خدا دا سره الته کې خدا پاسه په دې کې خو او خوروي ځان لا باندې کړه خلک ورته دا ولي وې د دې مرتد سره د شکار په کار دی قطر د وجلونه ورستا چې نور مرتدین ته عبرت واري چې موږ د خالد بن ولید او د اسلام سره ټکر نه وایو ټکر مو ولې دغه نتیجه بس موږ لکه څنګه چې د مالک بن نویره نتیجه شو عبرت خلکو له ورکو ابو قتاده په دې کې ملګری او صحابي واغې دا خدای ظلم وکي ودا ولي وې دې شړې ځانونه کول او د بځه کې ځانونه کې د رسول الله فرمایي چې په یوځه کې ځانونه کې ګال ته څنګه تاسو قتل کول بس هم وشلو راغی روان شو مدینه له هپش دوړ ما بینګه بحث شو مدینه منورې له شکل راغی د عمر بن خطاب سره مخامخ شو ورته ویل شي یا عمر بن الخطاب خالد بن ولید خو مسلمانان وښني مالک بن نویره ځانونه کول واقع قتل کې او باز وخت کې غیبانه خبره سړی به وړاندېوال او سوال به ډیر مش عمر شبیر انتهاجات غوسه شو لاړه د ابوبکر صاحب خو له دواړه ورته ویل چې دی خالد نه بداتوره مرته والي ځکه دغه مسلمانانو به توره ایستلې ده دا موږ لګره د مرتدینو د قتال لپاره دا لړل ته مسلمانانو وجلو مالکی وجلو ابوبکر صاحب دې ډېر پریشان شو چې دا څه مسله شو بعضی ملګرو د شی ویلې چې دا خالد دغه په قصاص کې وجلې شي چې ویل د خالد نه پوره انتقام او دیت واخستلې شي چا یو نظر پېښ کې چابل ابوبکر صاحب د دومره غرانه خبرنده زباغره طلب کوم چې کله را طلب کې خالد بن ولید شکل مدینه منورې لراغي وې څومره جامع چې هغه غسل وي هغه ټول د مرتدینو په دیونو باندې لک پات وي د تور نه دا وینم چې دی او تور پړګه ترلو ګر چا پره بده پړګي کې دا غشي امد شي ټومبلی و او دام د مرتدینو په دیونو باندې سره و یو ناشنا کیفیت باندې د اثر راکته شو نو عمر بن الخطاب شکل ولید ورته ته دریانه پر دا کارونه کوي دا رسول پر تا کړی دي وینو لدی ګورو دي تور لدی ګورو دي غش لدی ګورا خالد بن ولید ډیرو کېر سره هغه عمر صاحب سره هیڅ خبر وانه ولا ډایرک لاړو خلیفہ الرسول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قال اغله تشهود په کیفیت باندې کېنسو هغه ته پوښتنه وکړه چې څه صورت حال دی ویدر پیغمبر په وفات باندې خوشالیم کړی دا او د بده شي ورې چې تاسو صاحب د شي وي او دلته به لدی ظالم طلحه الاسدی په خوا کې مولاړو زکات من ورکو وینه ورکو ما وې اسمه تور بشرا واقع سو میوالو نو ابو بکر صاحب دا معذور وګڼلو وې زته نه معذور کوم ته په خپل ځمانه لکه څنګه چې امیر ويم د قشر امیر ما پات کړی راغله ابو بکر عمر صاحب لا عمر زله له دا خبر وکړه چې عمر دا د الله تور د سیف الله دا غلقب او پرېښ د الله په دشمنانو باندې شي وڅرخي دا زنه شم لري کوله ته مال ودا تل لري کا او زه دا معذور غنم کدا کار چیرته کړي واغه زنونم کول دا په خپل کار کې معذور دی د مثال د شه دی د محمد رسول الله په وخت کې خالد بن ولید او رسول الله تشکیل کې بنی جزیمه ولا چې کله جګړه شروع شو هغه مسلمانانو خو تعبیر نشو کوي چې موږ مسلمانانو نه دشي سبقنا صحابي به هغه چاله ویلي چې د رسول الله ملګری ومانه موږ مسلمانان دي خالد شه فرمایي خالد شي ګمانو کې دل کې موږ پر رشخندوالو به دا ملګری په دې سجده باندې الله را پرې واته وایو چې نورم سخت رشخندوالو نور سخت قتال په دې کې وکی چې په کې دشګیر واسیران کړ هغه چې به کله وجن عبدالرحمن ابن عوف ورته چې دا څه کوي دغه سجده الله کې خدای مسلمانان ته وجني رسول الله علیه الصلاه والسلام نبی صلی الله علیه وسلم چې کله خالد نه کارګزاري واره دا ورته ویلې چې د شي کیفیت باندې مدا وجلو نو ویلې معذوري وګڼو ځکه ته مجتهد پر خپل اجتهاد کې مثال حق نه ونه رسیدي اللهم اني ابرو مما صنع خالد الله چې خالد کوم کار کړی دی زه په دې کې دغه نه بیزار یم او دم کې معذور غنم دیت به خلکو لور کې نیم دیت پورا حتی تر دې پورې چې دغه کوم غنیمتونه راوړي او په کوم لوخي دوی سپیله او بور کول اغلو کې رسول الله برته ورکی ودا معذور دی دلیل په دې باندې چې مجاهد کله په دغه وخت کې وشړې ته وجل شو نه په دې مجاهد باندې قصاص تري او نور باندې دیت شته چې وشړېونه بساوه کې لاړو او په نو دې ګمان دا و چې دا یو کافر شړې دی او چې کله تحقیق مې کوم چې شړې مسلمان وختو دی وخت کې د دین دا خبره معلومه شو نه به دا مجاهد په قصاص کیږي نه ورنه دیت اخیستل کیږي او نه ورنه نور مسله کیږي عمر رضی الله عنه ویلي ابو بکر سے صبر دی مالک بن نویره هغه خاندان لا دیت میت وغیرہ دا ورولېګم نو د دې ابو قتاده او خالد بن ولید دا جنجال پس کې راغی جنجال په دې کې راغی چې احتیاط د رسول الله په ملګرو کې ډیر زیات دی
ابو قتاده ویل چې د خوازان کولو او خالد وجه ځکه وجنم چې دا کارونه کړی دي د دې وجنه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وکړه د اسمکو اسمانونو دا ټول احد د مسلمان په قتل کې شریکان شي ملائکه او انبیا او د انسانانو پیران ولې نه زبر دا ټول جهنم له ورسوم مؤمن دومره مهم دی رسول الله فرمایي چې دا رب العالمین د اسمکو اسمانونو ودا چې ختم شي او دا چې رنگ وبنګ شي ودا الله له اثر د نسبت سره دا خبر شي مؤمن دی وجلی شي مؤمن خو مؤمنی رسول الله فرمایي د قیامت په علاماتو کې علامات چې مرګونه بډیر شي او څوک چې څوک وجني په ناروا باندې وجني د دې قاتل چې څومره نیک اعمال دي هغه به ټول رب العالمین برباد کړي هغه به ختم کړي په دې باندې د رسول الله پر استهزاء باندې د الله د رسول د قانون په مقابل کې بل قانون لبیک ویل د يهود نصارا سره موالات او د خلکو په وړاندې یو عمل جزان لشي بل دا مسله ورته وکړه اې دې چې کومه زنانه وا ام تمیم نو میدله دې مالک بن نویره هغه خالد بن ولید ځان له پنیکا باندې کړه عمر شه ورته دا ولدا هغه خزر پنیکا کړي تشکیل ورکه ورته وی چې لار شه بنو حنیفه ولا اهل یمامه لا لیکن شکل دغه په طرف باندې قواوی روانې دي الته زنانه پیدا شو سجاح التمیمیه چې دا د بنی تغلیب وروا اصلي کې د یمن باشندگانو خو نسوارا په دې ځکه راغلي او په دې خلکو کې دعوت وکي ایسه دا ټول نسوارا شو کینه دا ځاتن عربان و دې شیرونه میرونه یاد کړي و باز انسان له معمولی غو د علم یې کمال الله ورکړي هغه د شګمانو کې چمدازه دا پورا کمال والا ذات چې هغه واځي څوک دی رب العالمین دی چې الله تعالی علم درکې ځواني درکړه مال درکې بچی درکړه په دې باندې شکر وباسه نو دې چې شیرونه میرونه د شهادت کړي ونه دي د شګمانو کو چې پیغمبر هم ایشته نه بد دعوی وکړه تقریبا څلور زر جاهلانو دې سره تایید وکي بیعت وکي موږ ستا امتین او با شیرونه میرونه به چی ویلي بیا به کله کله نیکی په لم ترغیب ورکو ځکه باطل فرض همیشه د عادت د شکل نه کینم دعوت ورکړي لکه روزي نه عبادت کوي دا کار کوي دا په دې شیرونه کې د شیرونه ویل چې د ځوانان بالکل د دشمن په مقابل کې تحریک کړه چې دا ابوبکر دی والی په کار دی او د شری محمد ختم شو داغه نه بود ختم شو وسمنګ وخت راغی د مالک اربعی په کور کې کیناست وی ویل وسنګ چې لډار په مدینه دارالخلافه باندې عمله کوي کدل د مخه مخدا قومونه ویو نو هغه ورته مشوره دا ورکړه وې چې چل به وکړو چې اول بني تمیم ویو دغه نور سره بنو حنیفه ویو بنو یمامه اهل یمامه به ورسره مدینه ویو ځان سره ملګری پیدا کوي چې ډیره خاله جنگ شروع څلور زره کسان دي په قیادت کې و د بني تمیم سره چې کله وارونه شروع کړل ایسته هغه شکستو کړو دغه نه ډیر کسان اشتراک کړو مال نه تیراول اهل یمامه په طرف باندې روانه شو دغه مشر چې په دې وخت کې مسلمه الکذاب مسلمه ابن حبیب الکذاب رسول الله ورته الکذاب لقب ورکړو او دا د جنگیری خلکو چې په دې ټوله دنیا کې د دوی غو وسلوال خلک هم نه د قشن جنگیری خلکو څلوي زره مصالح کسان دلر او سقدریز خلک له بعض قومونه چې هغه سقدریزي هغه چې خپل استخبارات اطلاع ورکړه ته خبر نه وي نه وې سجح التمیمیه د بنی تغلیبونه څلور زره قواوی را روانې کړي دی او تاسو وਹੀ سوچ وکړي دې چې شړې دامو چې یو طرف باندې اکرمه ابن ابي جهل راغلي او په بل طرف باندې شرحبیل ابن عمر ثمامه رجل الله راغلي او په بل طرف باندې دام رااله نو دا خو اخو دي خو کېږم لکه د دوه ژوند په دوه پلونو کې شړې منځ کې ګیر راشي وې مذاکرات کو خزنه مطالبه وکړه راځه سلوي کسان متراولي سلوي کسان چې کله د ځان سره راوښنه یو ځای سره وټه کو الته کې نشو غوټه خیمه والي و د مسلمه الکذاب دا کزه مسلمه په دې کې 3 ورځې پاتې شو دا اوس پیغمبران دا باطل پرست دروغجن پیغمبر واغم پیغمبر دلو چې پردي زنانه سره کینه حدیث کې راځي عائشه به فرمایي والله ما مسد رسول الله يد امراه قط قسم په الله چې محمد رسول الله شرط پردي زنانه سره نه دی لګیدل هغه بیعت په دې شوبه باندې کو وېسما یو خبرې وی کړي ټول خزر یو رقم تر لاس نشته لاس مې راوېدل دومره حیا په محمد رسول الله کې وا چې کله په لار باندې روان وو تا به د شي ګمان کوله کې پیغله زنانه چې هغه په خپل کوټه کې کور کې دومره حیا نه نو کله چې کینې سونه د مسلمان ورته ته نبی او هغه ورته ته نبی وی او نو د مسلمان ورته وی څه خو وای څه دلیل دی هغه نو ډېر چالاکه خزه وای خزه هغه مخکې خبرې کول اوس موږ مخکې کړي کنه یو خور د شه د خور هغه شه د خور به خیر وړاندې بوزو خور بدل تراول غړ سړې به د خور بشه رواني بیچاره دغه چې ورته وی خزه مخکې خبرې کول خبره خو باید نر وکی وته نبی مسلمه الکذاب له ویلې او وڅ تعالی دغه وسه بدرته ویما نو فاحش انسان خراب همیشه خراب خبرې کوي یو څه خبرې وکړي وې د شی ویلې دینارینه ولا الله خاص اندامونه ور کړی دي
او زنانه ولې به پرجونه ور کړی دي او دوی به خپل مابین کې بل سره وځي کیږي دغه نور سره به حمل لګیږي او به حمل دنیا لرازي بد اخلاق انسان دغه مسلې چې د استاد ذهن خراب هغه دي خبر دماغ ورواوړي لکه یوسف علیه السلام زلیخا دا مطالبه کوله وې څومره مزیدار سترګې دی په دې الله لګورم وې څومره مزیدار مخ دی دا مور پر رحم کې الله را کړی وې څومره مزیدار پوزه دی دا وې دا قبر کې اول خاور کیږي به ورته چې حیث لک راشي بي صلی الله علیه وسلم دا مد الله نه نشي پټولې نو دا خبره چې کله چا شروع کړي ته پوښه بده باندې چې سړی بزړه کې مرزي دي نو دې چې دا خبره اغله مسلمه الکذاب چې دې کسي ویلې نو دا کزه خو جذبه کې رااله زکه د شي تحریکی شیرونه ورته ویلې چې دې قوی شهوانی په حرکت کې راوسه و انت نبی وانا امنت بك وې ته پیغمبر او ما پتا ایمان راوړ هغه ورته نکاح نه کو وې ډیره خدای نکاح بو ځکه شیطان بشراغ رسول الله فرمای سړیو خدای په وجه کې دریم پات کیږي نه مگر دریم ګړې شیطانی و مہر وسی و مہر غم مکوا نو دا درې ورځې دوی په دې خیمه کې عایشی او فحاشی او عریانی وکړه سره ورته وی ډیره ساده کځای تم خپل مشرک او اعظم خپل مشرکوم د عربان بسره اوخرو په دې منځ کې غریب خلک دي تیم جنگ او عظیم جنگ خپل حکومت او ارزم په دې برابر لکه ډیر انسان مشران سره دا غمي پر دې زمون دی وجه لیکي د خوشزمن وزارتونو او ریاستونو او بچاینه به کې راځي د دې څخه هم کوي دا وسنګ کوڅنګ نه کو په جګړه باندې داخله کواشوا چې کله روان شو فوج دوره څنګه چلے ما خو سره نکاح وکړو ما هر کې شي در کړی وې سیم در نه کړو نه وې ظالم ته څومره عزت منه خزي تاسو سره سره کسان دي کم از کم سمهر د پاره خو ډیر شي مقرر ول پکار دي ته وای چې مې مفتنی کام سره وکړه بیرته بسره وګرځي کله خو نه قصر عقلی مسلمه الکذاب له شویل وې کزه مہر غواړي وې موازین راولای دې کله چې کوم موازین دې څنګه دوه د نبوت د مسلمانۍ داوام کوله موازین شکل راوسو ویلکه محمد څو منځونه پرس کړی در باندې وې پینځه وې دا محمد چې پینځه منځونه پرس کړی ودی کې دا دوه منځونه ما تاسو نه ما پر سارو ما خوستن بس دا مہر شو سخت دی فوج وخاندل وې دغه پیغمبر باطل فرس همیشه دغه بسګری چې دی کې ګټو دی کې ګټو دی کې ګټه خالد بن ولید چې وسره مخامخ شو دي د قواوی راوسه او جنگ جوړ شو دومره قوي زدن خالد بن ولید دی فوج لور کې چې ټول تاس نس کړو ختم کړ سجح اتمیمیه ایسا په کور کې نه او تورکا شو باطل فرس قران کې الله فرمایي دا پشان د زګي یو وخت د پاره ایسه به داور کیږي معاویه رضی الله عنه شکل به د شام والی چې د غیزه نه مشور کړ باندې تغلیب ختم کړ د دې طلحه الاسدی په تایید کې وبله کزه ودرېده اېد سره د خور غمو چې دا کزه خو کې ودرېده لوا دومره د ام زمن نمې ده دومره عزتمن و په خپل علاقه کې دیغي پوخ باندې بچ چا لاس ولګول نو به په یوس کې به سلو خان ورکول چې تاسو څنګه د دې بیبي او د دې بیگم په دې وخت باندې لاس لګولې دي ورکوي سلو خان د خپل هغه قیادت هغه فوج لاس کې واخصو وي جنگ کوم خالد بن ولید چراغ دیم وجل او هغه کې مرته مردار کی فوج مرته تاسو نس کی او به ورته چې اوس په دې طرف باندې امامه په طرف باندې ورشي ابو بکر صاحب اکرم رضی الله عنه له ترغه خوانه راشه شرحبیل بن حسن له ته په دې طرف باندې ورشه خالد بن ولید له ته په دې خو باندې راشه او د خالد بن ولید قواو نه ورسه ابو بکر صاحب یو دسته یو ګروپ د مجاهدینو ورولېګو چې د شار خوانه په باندې څوک حمله ونی کی انت شورغه مسلمه الکذاب دی دا هغه سړیو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات شو په لسم کال د هجرت چې کله دا وفدونه راتل وېزه پته ایمان راړم خو شرط به کېدای چې ته به ایمان نبی غني سنه ورسه ودا کجوره ورته کار کړ دیغه څنګه وې دومره تعالی زبې نشم درکوي او به ورته خوب ویلي چې تاسو بل الله ختمي لري کېږي د ثابت ابن قیس سره ډیر وګد مجلس به وکي خو اخر اندشي ملامت شو لاړو د خپل فوج راجمه کې ورته ویل خپل کسان وی محمد صلی الله د محمد کسان کم دي په نسبت سره تاسو لا د محمد علاقه کمره په نسبت سره تاسو لا او هغه غریبانان دي په نسبت سره تاسو لا هغه کې پیغمبر پیدا کیږي او په تاسو کې پیغمبر نه نوزه تاسو پیغمبر شو قوم ورته بالکل تاسو پیغمبر شو جاهلان خلک دي نو په دې وخت کې وسړی ورته راغی د نبوت داوی شو وکړه طلحه النمیری اته په قوم کې ورته آشنا ته پیغمبر وی او باندې شو دا سړی وی څوک درته راځي دا واحد څوک راوي ویریس ګنده مسلمه الکذاب ورته شیطان وې د شپې تر راځي کده ورځي وې د شپې راځي هغه ورته قسم په الله چې تسخ دروژن سړی او محمد صلی الله علیه وسلم په حق لري خو قومیت وسله شي دی چې منګه ربيع قبيله زماني او محمد صلی الله علیه وسلم د مزر قبيله دی اگر کا اگر رښتونه دی ته اگر کو دروغجنې موږ د شی و چې تاسو موږ پیغمبر او محمد موږ پیغمبر نه دی قومیت د خطرناک مسله ده بعض خلک ویل قوم دی او قوم دی او قوم رسول الله فرمایي دا بدوی خبر دی پرې دی وکته په باطل مولا خو موږ په قوم کې د ربيع په اولاد کې موږ ستاسو تایید منو تاسو موږ پیغمبر هغه په حق هم موږ حقیقت نه منو
ابو هريره سے فرمایي په مجلس کې مې ولس کسان ناسو پیغمبر علی السلام په مونږ باندې راغی او پتاش کې ملګری دی ورزق رب العالمین به جهنم له بوجو داغه به دومره غټ ویل کده او حد غر وي مونږ ټول په ځامن ویریدو وي خپل زده شي ریدم لکه پاڼه د شره پیدم وي په دې ملګرو کې مونږ د انتظار کوو چې مونږ اکثر ملګری شهیدان شو یو زپات شم یو سړی بلو چې دا غنم نهارو او لقب د غیر رجالو هغه د همدغه قبيله سړیو سوره بقره وغيرها دا سورتونه یاد کړی و وې چې کوم وخت کې زه په ځان یریدم چې دوه په دوه پاتې شو لکه جزا شم د آخرت غم باید سړي سره وي ای صدقه سړي سوره بقره وغيرها یاد کړی و سره د علم رب العالمین گمراه کې مسلمه الکذاب لویل وي ته پیغمبر او محمد پیغمبر نه دی او به څه ویلي وی والله زماري په الله باندې قسمي سمعتو ما د محمد صلی الله علیه وسلم نوریدلی دي رسول الله به دا خبره کوله چې دا نبوت زمو د مسلمه الکذاب په مابین کې شریک دی خو ما ځان له پټ کړی دی رسول الله باندې دومره دروغ ور وتاړل دا مسلمه الکذاب دې خبره اوردل سره په دې باطل کې نورم کلک شو چې او هو زه خو رښتیا پیغمبر یم اکرام رضی الله عنه خپل قواوی راوسته جنگ شروع شو جنگ چې شروع شو د سره سلبي سره کسان وټول او مصالح جنگیری د اکرام صاحب سره ګروپ وړو کې مجاهدونو ظاهري شکست خوړو لاړل کوم چې شهیدان واقعم را واخصو هغه مال ته دفن کړو چې کوم زخمیان واقع ځان سره واخصو وی ویلي چې دې ظالم سره موږ جګړه نه کوو تر څو پر چې خالد ابن ولید رانیش ځکه خالد صاحب شو هغه د جګړې او ماهر چې چا ورته رقبه ولا هغه ذکر کړ چې د شرقبره یعنی پلاني ولایت یا پلاني علاقې ورجو هغه کې اواره ده یا پلاني ځکه غر ده یا پلاني ځکه دومره اواره ده بغیر د خالد ابن ولید دلیدل ناګه ځنه به تشکیل ورکوي په دې طریقه راشه په دې طریقه او دا خپل تاسو نه فتح کیږي خالد ابن ولید چې کله راغی وې دشمن سره څومره قواوی دی سلويک سره خالد ابن ولید سره ډیر لزر مجاهدین په اسونه باندې سوار او شراغ اکرامه شپ مخله وراله وجدا سه حال موږ تعرض وکړو خو شکست مو خړو وېس خبره نشو خالد ابن ولید چې اسنه کې وته ور شوخ یو کاته یو جیګه غونډې و نيزه وې د شي ملګر لونه ولا شدي چې لاړ شو معسكر دلته جوړ کړي د پاس جیګ زیلا وې الته چې کله خالد ابن ولید وخته معسكر جوړ کړي خپل خیمه مواله د اق مالک نه ورکه ځان سره وسته ام تمیم کله کله مجاهد سره څنګهلا مجاهد انسان ځان سره کزم به ولې شو په دې شرط باندې چې دغه امن وي بیزتی دغه نشي کېدی خالد ابن ولید کې وعده دا چې هغه د شپې نه وخت پورې ناسو ود کې دوه ځکه مجاهد سړیو عام وخت کې شریعت دا چې وختي ود کېږي خود شي وخت به بیدار سړی به کې بیداری نو پاس پر خپل معسكر کې نه چې شپې ته کسان مصالحه د مسلمه الکذاب د لار باندې تیریږي د خالد ابن ولید مجاهدینو ور باندې مټي اړولې وریا وسدله ورته دې کم قبيله نه وي موږ دې یمامه علاقه والي وي تاسو دا خبره کوم چې محمد الله نبی دې کنه قطن محمد الله نبی نه دی وې الله نبی څوک دی مسلمه الکذاب مجاهدین له امر کې وې تور راولې سرونه ټول نوالو زوي ټول سرونه والو زوي یو کسب کې پرې کوم مجاعف ناموس پنګيري وې دنه به موږ جنگي تکتیکونه زکو خود شي مضبوط او کلک لکه وټړو چې بالکل دی خوشی کې امکان نه نور دا جنگ لاړو د خپل خچ لوي می تمیم لوي د شړې په خدمت کوي ظاهر دامن پردې نه غي خو او بو خوراک اوسکا نو په دې وخت خالد ابن ولید تشکیل برابر کې میمنه الجيش ميسره الجيش مخي طرف د لخر روسه طرف د لخر کی طرف د لخر چپ طرف د لخر قلب الجيش من د لخر مهاجرم پکې دي انصارم پکې دي او عربم پکې دي جنگ چې کړه شروع شونه په دې کې باز باندې چې نوی راغلی ونی ایمان والا ایست هغه ماتي وخړه شکست ګټ شو چې کله شکست ګټ شونه په دې وخت کې ټول مجاهدین پر ورسره راغله ځکه چې یو کس وی چې راغله او جنگ سخت شو نو د نور مشري خرابېږي خالد ابن ولید ورسره شو تر دې پر ودا دشمنان راتلو هغه معسكر د خالد ابن ولید ونیولو د خالد ابن ولید کزه ام تمیم د کافرانو تر جیړ چې موږ باندې دا والو کو څنګه دا خو د لوی جنرال او د لوی قومندان مخ خزره دی مجاور ته ویلې لا تقتلوها مې وجنې دي کې جسمه ډېر اکرام کړي الله رب العزت بس دي کې د حفاظت مسله برابر ولا انصار مجاهدین له خالد ابن ولید له جنگ کومندانو ورته ویلې موږ څنګه خپل امزول له میدان پریدو داس موږ امزول له موږ ورته میدان پریدو والله قسم په الله چې محمد رسول الله په وخت کې موږ د شکار نه کړل لکه ونن چې د کار سره مخامخ شو تقسیم وکا مهاجر جدا کا انصار جدا کا عرب جدا کا خالد ابن ولید ډېر خلک مهاجر له امیر وټا کو زید بن خطاب د عمر بن خطاب رور جنډه لاس کې ورکړی واله داغه به شعور سم متصل بل نماینده وټا کو مشری سالم رضی الله عنه انصار له وټا کو ثابت ابن قیس رسول الله خطیب داغه به شعور سم بل وټا کو ابو حذیفه ثابت ابن قیس دی پونډي پوری زمکه کې ځان خخ کې وی جنډم دې ما سره ده او دا ځامي په دې مناسبت باندې خکې چې ونه تختم ځان هر رقم ته ځان وژنم خو لیکن دي خلکو لماتي ورکو د شي قوي مجاهدین
خپل کې په اسماء کې دفن کړي خالد بن ولید شکر دا تقسیمات برابر کړو کسر لوي چې حمله چې شریع ور باندې وکړه دومره سخت جنگ شروع شو چې بده کې ثابت ابن قیس هم شهید شو ابو حذیفه هم شهید شو زید ابن خطاب هم شهید شو سالم هم شهید شو لوی قومندانان لاړ خو دشمن له دومره ماته ورکړه چې دغه یو باغ حدیقه الموت ورته ویلې د مر باغچا دې پورې جنگ را ورسېدو چې مجاهدین کله تر ورسېدو نو په دې کې مسلمه الکذاب هم ناشته یو دم هغه دروازه را بند کړه چې را بند کړه کیږي بچو بارا ابن مالک ورته ویلې وې دې شعر چې ما د دشمن کلا سره مې وخه جوړ دشمنانو منځ مې ورو غرزوي چې کله دوی په دې منځ کې ما ځان ټوټه ټوټه کینو بس تاسو به راځي خپل بس کار وشي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې باندې رساله لیکلې الانغماس بین العدو وحل يباح د دشمن په مابین کې وردن کېدل او ځان ټوټه ټوټه کول اېدا مباح دی کنه به ډیر روایت پکې راځي مکړ یو بګره بارا ابن مالک دا واقع ذکر کړی دا و ما جکې نيزي د برابر کړي په نيزو باندې پاسه ډالونه برابر کړو بارا ابن مالک په دې باندې کینو صحابه پورته ورځي کې چې کله ورغه اخوازان ورو غرزو چې کله ځان ورو غرزو ابو دجانه رضی الله عنه په دې کې وو حق سړی چې په احد کې د رسول الله دفاع کړي ورشه ور باندې ځان راټول کې چې پسواره جلده ک جلد القنفذ ودا سرمن د شوله د شکون سرمن هغه په دې کې هغه په دې دیوال راو خو هغه چې کله ځان را غرزو خپې ماته شو نور مجاهدینو ځان ورو غرزول داخل د کلا کې دومره سخت شهید جګړه وشو چې بارا ابن مالک دروازه ځان ورسو خو دروازه خلاص کړه ځان ټوټه ټوټه کې خو د نور ملګرو لوي چې تاسو سره راځي مجاهدین شکل وردن نه وته دغه قوایم دلته دومره قوي سخت جنگ وشو چې ډیر شهیدان مجاهدونو کې مو شو ډیر مرداران پاغوي کې مو شو ملګرو ویل چې اين مسلمه الکذاب مسلمه چرته دی دا شو تور سړی و د شي د اوخ په شکل باندې پیتهونه پوجا و د شي دوه دیوالونو مابین کې 14 دی کې ځان غلې کړو چې ځان اخو وغورځول نو وحشی رضی الله عنه چې راغی هغه سړی چې د حمزه قاتلو چې گزار ور باندې د نظام باندې وکینو په دې خېټه کې ویشت پور راورته نظام است ابو دجانه پر راغی هغه د خپل ماته ربای صحابه کرام هغه د جهاد سي پرځان غړول کده منځو ورسه زخمونه دي په ماته دي خطوره د ابو دجانه سره چې بر سر باندې مسلمه الکذاب او سره ته عقل توالو نو اېده کده پاس پر بنگلا کې ناس او چغه وکړه واس پین مخه میرا تور مخه سړی وژلې ځکه دا خو حسینو سپین مخه امیر به تور مخه سړی وژلې چې کله دشمنان ټول ماتره مات شو خالد بن ولید وی چې امدی زل ټول غنیمتونه را جمع کړي تقریبا په دې غزا کې یو وزره کسان شي مړ شو یو وزره څخه بخله دي شپږ شو کسان باندې مسلمانان سلويک به قاریان و ابو بکر رضی الله عنه چې کوم وخت دا مرد دي شهدا ولیدو دي قاریانو یو د ملګرو لوي دا قران را جمع کو د شنه ټول قاریان علما مړي شیخ دا قران به څنګه شي انصار به ډېر شهیدان شو ابو بکر صاحب چې ویل خلیفۃ الرسول وې د سپرغي غوندې په دی وینو باندې لپټ په ډګر باندې ټول انصار او دا مجاهدین پراته و ابو بکر رضی الله عنه دومره زیات وشل چې دا ګیره مبارک لمد شو ملګرو لوي ویلي وېزماري په ذات الله قسم الله دې په خلکو باندې رحم وکړي دا ډېر عزت من خلک دي محمد رسول الله شکل مدینه راغی انصار سمه تکلیف وخړو په دینور غزاګانو کې انصار سمه تکلیف وخړو او اخر کې دې خلکو دومره تکلیف وخړو الله دې ور باندې رحم وکړي اېدینه دا خبره معلومه شو چې یو دعوت ته وعظ دا منه چې چاله دا کاربت دی او دا کړي کوي منو لکتر کوي نه منو بس خپل صدر اخلا وزا یو دعوت ته دعوت دا منه چې د اسلامو منه کني منه د غیر به ورسره مستقل جهاد دین د اسلام چې هغه په نرمۍ راغلی نه دی تر څو پورې چې د قربانین ورنکړي چې لکه څنګه چې د محمد رسول الله د ملګرو ورکړي وینه به تويږي جهاد بکیږي دغه نه ورسره به دین د اسلام په علاقه او په ځمکه باندې پیدا فزیکی دا زور مسله ده او بل ته دا خبره معلومه شو دشمن سره د شي کارونه کول په کار دي چې دانو خلک عبرت والی لکه د مالک بن نویره د اثر راواخصو باغې باندې د پاسه ور والکی بل ته دا خبره معلومه شو چې دشمن لته شو درس او گزار ورکول په کار دي چې نور دشمنان به هغه گزار نه عبرت والی شو او هو دومره سم گزار دوله ورکینو موږ بس په کار دا چې ټکر ونه وو او د بارا ابن مالک هغه ناشه حرکت د دین ورسره به کم کارونه وشو په کم کیفیت باندې وشول هغه به ان شاء الله به روان چا شم فرض باندې تشریک الله رب العزت محمد رسول الله تعالی دې موږ تاسو له نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم